علیکم رونو سال سات مو خدای قرایګه خیرت دی زم حارث خان او تاسو ما چینل ګورئ حارث خان افیشیل رونو نن زه خبره کوم د داسې یو شي باره کې چې ډیر خلک به دې ته ضرورت لري رونو هغه که یوټیوبران دي لکه په یوټیوب کې که چینل لري یا فیسبوک کې د هغو پیجونه دي یا خپلې فني ویډیوګانې جوړوي صحیح ده فیسبوک دپاره یا یوټیوب دپاره او یا هغه کسان چې مثال کې طور په هغوی څه کوي هغوی سبق ښیي چاته صحیح ده یو ځای کې درس ورکوي یو ځای کې تعلیم ورکوي نو هغې دپاره دا ډېر مهم شی دی او ډېر ضروري شی دی دا دې لپاره ځکه چې دا یوازینی ماډل دی پکې چې ما لیدلی دی دا صرف دا دی چې دا څنګه کوي دا موبایل سره کار کوي نور یو موبایل سره کار نه کوي ما ټولې ټیسټ کړي دا مخکې ما سره وې ما نه اوبو کې وغورځېده خراب شو اوس مې دا بل واخیست نو ما ویل چې راشه تاسو سره هم شریک کړم ځکه ډېر کسان به دې ته ضرورت وي او دا واخلئ نو دې ښه پرایس دی ښه دغه دی او دې څو کیفیتونه یې څو دغه پکې خبرې دي چې ډېر زما پکې خوښې شوې پهلنۍ خبره پکې دا ده چې د دې دا کوم مزي اوږدوالی چې دا د الموست شپږ یا اووه میټره دی دی په لیکلي هم دی نو شپږ اووه میټره داسې وه چې ډېره غټه فاصله راځي تاسو مطلب دا دی که ستاسو موبایل تاسو نه شپږ اووه میټره لرې وي چېرته نو تاسو څه کولی شئ ډېر ښکلی دا شی بلته راولئ دلته بیا ولګوئ بس تاسو نارمل خپلې خبرې کوئ ستاسو موبایل کې به هلته ریکارډ کېږي ایچ ډي طور سره مکمل ایچ ډي اواز به وي ستاسو لکه دا شاوخوا چې څه اوازونه وي هغه به پکې نه وي صرف ستا اواز به وي صحیح شوی نو دا شی والی دا شی استعمال کې ډېر زبردست شی دی اوس موږ څه کوو راځئ د دې موږ کولاول کوو انګلیش کې ورته انباکسینګ وایي دا زه کولاوم دا زه تاسو ته ټوله طریقه ښیم دې شي نه تاسو نه ښیم چې دې کې څه دي څنګه دا کار کوي بیا دې نه وروسته بار وځو صحیح شوه انګړ ورته موږ پښتو کې وایو صحیح ده بار وځو انګړ له وځو یا مطلب دا دی چې کوټې نه بار وځو کمرې نه بار وځو هلته څه کوو هلته زه لا موبایل سره اوس زه په موبایل ریکارډینګ کوم نو دا ولې ما سره DSLR کیمره هم شته دی خو زه دا ځکه کوم چې تاسو ته بالکل پروف شي تاسو ته بالکل شو شي معلومه شي چې یاره موبایل سره ریکارډینګ د مایک سره څنګه راځي که نه نو ستاسو پیسې باید بې ځایه لاړې نه شي ځکه زما مطلب دا دی که دا مایک چېرته هلې هر مایک چې هلې خو دا کمپني والی دا ډېر زبردست شی دی صحیح شوه نو بار به وځو دې نه وروسته اول به دا زه تا ته راخلاص کړم طریقه او شی نه به تا ته زه وښیم ټول شی نو هغې نه وروسته به د باندې وځو څه به وکړو اول به زه همداسې د دې نه بغیر خبرې وکړم بیا به دا زه موبایل سره کنیکټ کړم او مایک کې به خبرې وکړم تاسو له به خپله د دې فرق اندازه وشي څومره فرق کوي دې سره خبرې کول یا دې سره ویډیو جوړول نو که ستاسو چېرته فیسبوک پیجونه وي یوټیوب چینل وي وغیره وغیره تاسو ښکلې ویډیوګانې جوړوئ د موبایل لپاره صحیح شوه کیمرې پیسې تاسو سره نشته DSLR کیمرې قیمته دي هېڅ خبره نه ده په انګلیس سمارټ فون سره هم دي خپل موبایل تاسو سره آیفون دی ګلیکسي دی هر یو دی په همدې ویډیو جوړه کړه صرف دا مایک ورسره واله دا مایک ورسره کنیکټ کړه ښایسته نه ښایسته ویډیو به ستا راځي بلکل لکه د کیمرې په شان هېڅ مسله به نه وي او اواز به دې هم ډېر صفا او ښکلی وي صحیح شوی نو راځئ ورځو نو اول دا ګورو او بیا د باندې ورځئ چې شروع وکړو سکرین ته یعنی انباکسینګ ته زه تاسو ته اوس دا شی ښیم چې په دې کوټې کې دې شی او دا کوم نوم یې دی که تاسو چېرته دا غواړئ واخلئ ګورئ دا تاسو ګورئ نو په دې باندې لیکلي دي بویا دا کمپني واخلئ ځکه نور څومره چې مایکونه په بازار کې تاسو ته میلاویږي هغه نه کوي کار د موبایلو سره کار نه کوي ما ټول ټیسټ کړي او که کم یو نیم کار هم کوي هغه تاسو ته ایچ ډي وایس نه پلی کوي یعنې ستاسو اواز سمپل وړي ستاسو شاته چې کوم بیکګراونډ کې کوم اوازونه دی به بیا هم ورکېږي لکه ایچ ډي اواز تاسو ته نه انتقالوي نو ښه خبره ده چې دا شی والی فضول پیسې مه خرابوئ دا ریټ کې هم دومره قیمته نه دی زه به تاسو ته ویډیو اخر کې دې ریټ هم وایم ټیک شو نو دلته تاسو راتلی شئ ګورئ زه به تاسو ته وښیم دغه دی تاسو چېرته ښکاري دا دی صحیح شو سی لیکلي دي فار سمارټ فون کامکورډر DSLR آډیو ریکارډرز PC ETC یعنې دا سمارټ فونو دپاره کامکورډر DSLR کیمرو دپاره آډیو ریکارډر دپاره کمپیوټر دپاره هر شي دپاره استعمالولی شي څه مسله نه ده صحیح شو ډایرکټ به دا کار کوي او دا ډېر ښه شی دی خرابېږي هم نه نو راځئ چې وګورو چې دې په باکس کې دننه باندې لکه څه پکې پراته دي یا څه پکې شته دی او څنګه دا کار کوي دا به تاسو به ټول باندې وګورو د ټولو نه مخکې زه تاسو ته دا ښکلی شم دې کې دا یو هغه راځي چې دې کې دا مختلف شی نه دی لکه دا پشم دی دا به ته دې خپل مایک له وره چې ستا اواز نور هم دې سره صفا کېږي دا غاړې له شی دی خو راځه دا وروسته ګورو دا به دې سیټ دلته کېږدو اول به دا مایک راوسپړو ګورئ تاسو نه پیکیج نه تاسو ته پته لګي چې ډېر اوریجنل شی دی ډېر ښکلی او ډېر زبردست شی دی ډېر ښایسته پیکیجینګ ورته کړی دی دا چې داسې راکولاو کې په دې کې دننه تا ته خپله شی کېږي تا ته مکمل مایک راځي د مکمل سامان هر څه سره دا سره تاسو کته شروع نو دا سر چې کم دی دا به تاسو څه کوئ دا به د خپل موبایل کې ورکوئ یا کیمرې کې صحیح شوه د هینډ فری په ځای کې
او دا سره چې کوم دی دا به تاسو څه کوئ دا به خپل غاړه کې یا کالر کې نښلوئ یا شی ورسره ملاوي یا غلطه دی هغه ورکې واچوئ او دا به خپل غاړه کې واچوئ او اواز به څنګه کوئ اواز خبرې به کوئ نو ستا به HD اواز راځي. بل دې نه غټه خبره دی کې دا درونه چې دې سره کوم مزې چې تاسو ته ښکاري دا شپږ میټره دی دا په کاټن باندې هم لیکلي زه به تاسو دا مخیمه دلته دې ګوره دا دی ګورئ ورونو سو شپږ میټره یعنې شپږ میټره دې سره مزې شپږ میټره کافي اندازه فاصله ده. شپږ میټره چې ته موبایل نه لرې نو هېڅ خبره نه ده خپل موبایل کې دا شی ورکړه هغه غاړه کې کېږده او خبرې کوه ستا اواز به فل HD سره ریکارډ کېږي که ته چېرته ویډیو جوړوې فني ویډیو وغیره خوا دې خوا یا چا له سبق ورکوې هر شی ستا پورې تعلق لري چې هر شی پکې صحیح شو ورونو. ښه نو راځو دې له راځو چې په دې کې دې څه څه دي صحیح شو ورونو. پهلانی شی دی کې ګورئ تاسو ته مل دا ډېر ښه کمپني په دې HD سره هر شی میلاوي. پهلانی شی دی کې دا دی ورونو تاسو ته به هم ښکاري زه بیا دا تاسو دلته پوښیم دا څه دپاره دا دې دپاره دی چې ته DSLR کیمره تا سره وي نو هغې کې دا هینډ فري ورکوټی ځای نه وي هغې کې دغسې غټ ځای وي دا به ته څه کې دا به رالي داسې به رالي ورونو دا به داسې دې کې به یې داسې ورکوې ورونو داسې یو منټ داسې به دا به دې کې ورکړي دا دی ستا دې کې دا ورغې اوس به ته څه وکړي دا به لاړ شي کیمرې کې ورکړي ختمه خبره دا دې دپاره استعمالېږي. ښه دا سیټ تک دو راځو دې کې بل څه شی دی بل پکې ډېر دا ډېر اهم او ډېر ضروري شی چې دی هغه دا دی ورونو داسې کېږي دا داسې کېږي دا شی داسې به دا څه کوئ دا به د هینډ فري سره به استعمالوئ چې غاړه کې یا کوم ځای کې تاسو نښلوئ چې تاسو چاته پته نه لګي چې د مایک یعنې دا د لوکس والي لپاره یا ښکلي والي لپاره دی ډېر زبردست شی دا دې لپاره استعمالېږي. د بل ورسره دا راغلی دا هم سیټ لږ دو راځو دریم شي له دریم پکې څه دی ورونو دریم پکې دا دغه دی تاسو کتی شئ ورونو دا پشم دی پکې دا څه دپاره دی دا بس دا مایک راواخلي د دې مایک دې سر کې به داسې ورکړي مکمل بیخه پورې به ورکړي ورونو دا هم چې ورکو پکې زه به ستاسو په مخامخ دا دی ورکړم چې ویډیو اوږده نه شي خو زه خیر دا به زه وروسته ورکړم ورونو. او دریم چې کوم دی دریم پکې ضروري شی چې ورونو هغه دی هغه کوم دی هغه دا دی دا بیټري ده یعنې دې ډېره ښکلې وړه شانتې بیټري ده که تاسو ته پوهېږي تاسو را که چېرته ګړیګان یا ساعتونه وي تاسو ته پته وي هغه شانتې وړه بیټري ده دا بیټري ته پکې واچوئ داسې ووایي دا تاسو له 2-3 میاشتې دا کار کوي هغې وروسته به یو بله ورته والي پوه شوې او له 10 روپۍ ده قیمت هم نه دی یا 40 یا 10 روپۍ ده. نو راځئ دا بیټري طریقه هم زه تاسو ته وښیم دا څنګه پکې ور صحیح شوه هغې نه وروسته بیا بار انګړ له وځو زه تاسو له مثال ښیم چې لکه بغیر د مایکه څنګه اواز ریکارډ کېږي که کیمره وي او که موبایل وي او له مایک سره څنګه ریکارډ کېږي. نو راځئ چې دا زه تاسو ته اول د دې د اصل طریقه وښیم ورونو داسې دا کلاویږي ورونو صحیح شوه دا یو سر د کلاو کو داسې سمپل داسې دې کې به داسې دغه به وراچې داسې دا بیټري به داسې پکې ور واچې بس ختمه خبره وشوه هېڅ مسله نه به دا شی داسې راکړه او واپس پې څه وکړه واپس یې پې بند کړه صحیح شوه. یو خبر ته م خیال ورونو که چېرته م تاسو دا شی اخیستو دی کې ګوره دیسي م راغلي چې خیال مې چې دیسي در باندې تېر نه کړي چې هغه بیا صحیح HD وایس نه دغه کوي. بل دی کې یو ډېر ضروري شی به زه تاسو ته ورونو وښیم هغه دا دی که تاسو چېرته زما په دې کیمره کې ښکاري دی کې دا بټن ده ګورئ دا بټن څه دپاره ده دې دپاره ده چې مطلب دا دی که ته کیمرې ته دغه کې خو برې کا صحیح شوه کمرې باندې ریکارډ کړې خو پاس طرف ته کلیک کړه یا باس طرف ته یې بوځه که نه چېرته موبایل تا سره وي صحیح شوه بیا به څه کې بیا به داسې ګورئ زه ستاسو په مخامخ داسې به یې راښکته کړي صحیح شوه. نو چې داسې راښکته کړو بیا به څه شي اوس به سمارټ فون شي یعنې که دا بټن ستا بره او ته سمارټ فون کې یا موبایل کې هر څومره ور کې کار به نه کوي ورته ته خیال وي ښه دا به داسې بره کیمرې دپاره چې کله تاسو موبایل سره استعمالوئ داسې به ښکته به یې راولي صحیح شوه اوس به داسې کوي اوس به دا سمارټ فون سره کار کوي. نو راځئ ورونو چې بار وځو او بار به زه تاسو له دې اګزامپل یا مثال وښیم. راغلو د موبایل ټیسټ د مایک ټیسټ ته سوري مخکې موږ ټیسټ وکړه بغیر د مایکه صحیح شو تاسو به هغه اندازه لګولي کني ویډیو شاته بوځي اندازه ته لګېږي صحیح شوه شاته اوازونه و ډېر ډسټربینګ اوازونه و پته یې لګېده یعنې صحیح زما اواز تاسو ته کلیر یا صفا نه درتلو صحیح شوه. اوس دغه د تاسو ته ښکاري ما مایک ولګولو د خپل موبایل سره او اوس تاسو ته زما اواز څنګه ښکاري تاسو خپله فرق یا اندازه لګولی شئ ویډیو لږ شاته بوځئ هغه م وګورئ دا م وګورئ صحیح شوه ورونو. اوس زه تقریبا داسې وه چې د موبایل نه په 1.5 میټر فاصله کې نو شاته کېږم سلو ستاسو په مخامخ بالکل زه دا مزه راکولاوم داسې صحیح شوه دا دې راکولاوم یې که ورونو.
نو دا ټیم داسې ووایه چې زه د موبایل نه تقریبا په 4 میټره فاصله کې یم یا 4.5 میټره داسې وایه، خو 4 یې ونه، زه 4 میټره فاصله کې یم. او ما څه کړی دي لکه ما زه نارمل خبرې کوم، نه تیزه خبرې کوم، نه هغه تاسو ته خپله د آواز پته لګي، شاته آوازونه پته هم درته لګي چې راځي نه راځي، کم راځي که ډېر راځي، خپله زما آواز هم درته پته لګي چې ایچ ډي کې راځي که نه راځي، صفا راځي که نه راځي. ورونو نو دا د دې مایک کمال دی، دا والی که تاسو چېرته ویډیوګانې او شیونه جوړوئ صحیح شوه، او ډېر زبردست شی دی، ښه ریټ یې دی، د غم ریټ یې مناسب ریټ یې دی، کیمرې میمرې ته څه ضرورت نشته، او تاسو سره به ډېر لکه مسلکي او ښکلې پروفیشنل ویډیوګانې به تاسو په دې باندې جوړولی شئ. او زه لوبه ټیسټ وکړو، دا به زه داسې خولې نه لږ شانتې دا مایک لرې کړم صحیح شوه. تاسو ته ګوره زما د خبرو اندازه لږ ما لرې کړو، خبرې به مې سلو شوي، دا داسې بندوم بلکل صحیح شوه. تاسو ته ښکاري ګوره لاس کې مې داسې بند کړو، لږ مې لاس مې لرې کړو، زما تاسو ته خبرې به یې ځکه نه لرې کړو، په لرګي سلو به لرګي صحیح شوه، ځکه دا د موبایل د مایک نه ستاسو ته لري. اوس دا دی بېرته مې خولې له راوړو، واپس مې راوړو، تاسو ته زما خبرې به رانږدې شوي صحیح شوي به وي. اوس تاسو خپله وګورئ چې څنګه دی صحیح شو ورونو. نو دا زمونږ ویډیو او پریکټیکل ټیسټ د مایک باره کې، که دا مایک چاته ستاسو خوښ شوي لاړ شئ ځان لیوالئ، ښکلی مایک دی. که ویډیو هم خوښه شوي ورونو ښکته سبسکرایب بټن د دې لاسه سبسکرایب بټن د هغه ووهئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې موږ سره یو ځای شئ نور ویډیوګانو دپاره. سیټ کرزر ټالۍ بټن د هغه ووهئ ورونو، او ورسره دې لاس ته ښي لاس ته لږ ښکته وګورئ ته لایک بټن د لایک ووهئ، ځکه چې څومره تاسو لایک کوئ هومره به دا ویډیو ډېرو خلکو ته ورځي، او څومره چې ډېرو خلکو ته ورځي هومره به خلک ترې ګټه اخلي. نو لایک د هیر نه شي ویډیو او سبسکرایب او د ټالۍ بټن. والسلام.